د النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 106 مبارکه آیې لري. تاسو پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اے خلکو له خپل هغه رب نه ویریږئ چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځته راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل. له هغه خدای نه ویریږئ چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډیره لویه ګناه ده. که تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونه شئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسو خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ. خو کله تاسو سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونه شئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خوړلی شئ. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسو په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ. داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو. نو باید چې هغوی له خدای ویریږي او رښتیا وینا وکړي. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګېډې له اوره ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ تاوجن اور ته ورننوځي. ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د 2 ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته د ترکې له 3 نه 2 برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده. که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د 6مه برخه ورکړی شي او که اولاد نه وي او وارثان همدا مور او پلار وي نو مور ته د 3مه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وي نو مور به د 6مې برخې حقدار وي. دا ټول برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور باندې وي چې هغه ادا کړی شي. تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو د مور پلار او ستاسو له اولادونو کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی. دا برخې الله ټاکلي دي
او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی.